یا لکه د خدای نیکبخته خلکه لاره کولاوي صدقه ده او ته پکې ملاستې تا بنده کړې ده پاسه ده او په ذریعه ده خو تې دلته څه کې ده خدای نیکبخته وینې مې نه دا پروت یم که نه څه مطلب دلته څه کې او په ذریعه دونه بدل شوي د 200 روپو مزدورې او ما له راپاسې نه ته بهېږي د شاهرخ خان زومې ته هغه تیکو ولاړه نه یې ترې نن چوټي دې کړې ده ولکه خیره ته خبر نه یې کیسریا یاره ما خو هغه کار پرېښی دی هغه کس ډېر بد اخلاقه او چا راله یو ګډه په ساتنه راکړې وه دا وګوره ماشاءالله الله پکې دونه برکت کېښودو چې سمه رمتې جوړه ده رمه اوس خو زه مزې کومه نه مړه او ماشاءالله دا خبره ده چې د پردو د 1000 روپو د دیاړۍ نه خپله 1 روپۍ مزدوري ښه ده دا خو ډېر ښه کار دی ګړې چې کوم دی ساتل دا ډېر ښه کار دی او دا ګڼېږي مو الله پاک دې سره رزق زیاتوي نو به زه ښه خبره ده او خیر کیسریا ته څه کې ته چېرته روانې په دې لاره ما سره خو جې کچن لانجه وکړه هغه پسې راغلی یم دا خوله وله یو 15 لرډتې وامه څه کومه کار مې دی یاره چې یو ګاډی مې اخیسته والله سهار دفتر ته ځو نو په موټرسایکل اکثر ځمه که نه نو دا موټرسایکل دا په ژمي کې هم ښه نه دی او په اوړي کې هم په ژمي کې به دې په یخني کېږي او په اوړي کې به مچۍ در ننوځي کړپ نو خوړلی به اوس یو ګاډی علم چې ته ګورم که نه ما یو ښه شان ګاډی علم چې دفتر ته پکې سهار ځم که نه لکه قیصري هغه سودم ماما نه دی هغه راته سهار ویلي و یو ګاډی دی هغه خرڅومه نو هغه سره رابطه وکړه که نه ورشه ورپسې کور ته وی هغه د بر کلي سودمې یادې نو ور به شم ورسه که نه تا ګاډي لیدلې څنګه ګاډي دی اوسه یاره قیصریه ګاډی خو ما نه دی لیدلی خو سهار یې راته وایي چې زه یې خرڅومه او کیدای شي ضرورت یې ارزان هم دلی درکړي څه پته لګي بازار وغرضه زه ورځمه که نه نو ستا لارې پکې خیر راواچوي نو تا ته ما نه مړه خو اوسم ته د لارې نه ناخوا کېږي نو د خدای نیکبخته چې ته سیټ ته خو کېږه چې په چا به خپې ماتې کړې که نه په خیر سودم کاکا په خیر السلام علیکم ما خو هغه ماشوم درلېږلو ډېر وخت یې واغېسته یو ملګري راته وویل تا سره ګاډی دی او خرڅی اوو ګاډی ما څه شته خو زه یې خرڅومه خو د ډېرې مجبورۍ نه یې خرڅومه زوی مې هسپتال کې دی ښه زه ته وکاږه چې زه وګورم که نه چې څنګه ګاډی دی زه ټیک ده یو 2 منټو کې روباسم دا ګاډی دی اوهو دا خو دې ډېر خراب کړی ده نه خو دې سرمن ایستې ده د الله بنده دا خو لکه مږه چې ته سوري ته ننوځي او بیا ترې روځي او خورګونه ترې لاړ شي دا څه چل شوی دی دا ما نه خرڅو خو د ډېر مجبورۍ نه یې خرڅومه زوی مې هسپتال کې دی د هغې د لاسه یې خرڅومه یاره کاکا خبره دی ټیک ده اوس درته د پیسو ضرورت دی خو دا ګاډی ده نه ډېر زیات خراب شوی ډېر رب شوی دی که نه داسې دی چې زه یم دا کینسر ترې راته ونه لګي شی ډېر ګډوډ دی که نه په دې به ما 2000 روپۍ ورځ ګټله خو زما ګاډي پورې خانده مو د مجبورۍ نه یې خرڅوم چې دا زوی مې بیمار نه وي نو دا ما چېرته خرڅو ښه کاکا خفه کېږه مه چې کار وکړه ریټ یې څه دی بچې د نه علم یو خبره کوه چې بس ځمه 1 لک روپو ګاډی دی خو مجبور یم زوی مې بیمار دی په 15000 روپۍ به یې درکړم نه که نه کاکا دونه نه دی فکس دی که نه داسې خونډه سوی خو نه دی لږه ګزاره وکړه چې کار به وکړو یو 40,000 به درکړم او بس ځم به دنه زه به څه راکړه لکه بچه لکه بچه د خدای نیکبخته ټوله شپه موبایلونه وګوره دا وخت د په لاره خوب درځي اوس به مې راباندې خپې ماتې کړې وې دا څه کې چې چل نه دي څه لږ ګاډی چلې دا څه کې اوس په دې کړی وهلی به دې وم او دا خو ته مړه خپل سړی مونږ وایي چې دا څوک چې ظالمه اوس په مې راباندې خپې ماتې کړې وې ته خو مړه چې په لار څه د بادامو ټراکونه خو یې نه لوکي ته خو ځوان زلمې سړی سوچونه به مونږ کوو چې سپین ګیري وو ته خو ځوان یې ته ولې سوچونه کوې وا دا ګاډی د چا دی وا دې غشته که څنګه او که نه بچې ګاډی خو مې واغېشته اوس خو برینډ سړی یم داسې خو نه ټول عمر خو په موټرسایکل نشم ګرځېدی که نه وا مې غشته ښه دا دې په څه واغېشتو تا مې روکي په 40,000 روپۍ واغېشته ښه 40,000 نه مړه دا خو ډېر ښه واغېشته دا خو غوټ د 1 لک روپو ګاډی دی او که نه چانس مې وو خو زه بیا ګورې اوده مه ده ښه دا زه لاړم لار راکوه او لاړم زه السلام علیکم کیسریا ګاډی دې واغېستلو خیر بچې په خیر او ګاډی خو مې واغېشته ولې خیر شه
ها ښه دی که نه دا دې په څو واخیستو یاره دا خو مې ډېر ښه واغېشته په 40,000 روپۍ مې واغېشته والله چانس کې مې ووو دا خو دې ډېر ښه واخیستو مسلمانه دا خو د 1.5 لک روپو ګاډی دی ها ښه دی یاره دا خو رښتیا لکه هغه سړي رښتیا وې زوی بیمارو دا خو مې د هغه د مجبورۍ نه غلطه پیدا واخیسته او د چا د مجبورۍ نه به غلطه پیدا نه هلې ځکه چې دا خو لانجه ده ښه ټیک ده ځه صحیح ده السلام علیکم کاکا په خیر ستړی مه شئ خیر ولې روکي یاره کاکا تا نه ما هغه ګاډی اخیستو که نه نو دا باقي پیسې مې دلته راوړې دا ځان سره که په 40,000 دې راکړو دا 80,000 نورې واله ولې ما خو تا سره خبره ختمه کړې وه او کاکا زموږ ستا خبره ختمه شوې وه خو اصل کې تا د مجبورۍ نه خرڅوم ما تا هر چا ویلي وي دا ګاډی دې ډېر ارزان واغېسته او ډېر دې ارزان واغېسته مطلب د 1 لک روپو ګاډی تا ماله په 40,000 راکړو زما په اړه کې شک و ما ستا د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستې وه او د مجبورۍ نه چې څوک شي خرڅوي او تا ترې واغېسته نو هغه شي حرام دی نو زه ارامه نه شم کولی دغه باقي پیسې دا کېدې دا ته واله ځان سره ملګرو د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا مالې چې یو انسان ډېر مجبوري او هغه د مجبورۍ نه څه خرڅوي نو هغه له قرض پیسې ورکې خو په هغه د هغه نه هغه د رزق واله شی مالې ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ